او سني خلک وایي د دروغو او د رښتیاو په منځ کې دا څلور ګوتې فرق دی. غوږ یې چې واوري دا دروغي او سترګې چې وویني دا رښتیایي. دا د رښتیاو خبره ده د صدر ایوب باچایي و ما د باڼو کې کور جوړ کړ چې کله ما کور جوړ کړ هېڅوک نو یاره دې محله کې د جوارو ورځې زه به چې کلي ته داسې ګپ شپ له تلم نو ور به مې له بهره زنځیر کړ هغه زمانه و. دا مورکی راته وایي یو ورځې وایي بچی ته خو موږ دغه شان پرېږدې داسې یو سپی خو وګوره چې غاب ټر کوي. مې دا ټر دی ورسره بولې وویې بېبې زه د سپی راولم غاب ټر دی کوي. نو زړه کې مې هغه خبره غوټه وه داسې یو میاشت بعد لړو دغه ته زه روزي خانه دینیا ته نو چې د چا ځای ته لړو نو اوس په برانډه کې شپږ سپي دي یاره یو پکې دوره خړتم و دا سترګې زه تې هسې ویارېدم. مې که بیا هم تې نوم دی به تې بیا هم دا چې د کم نه ویارېدم دا اړه کې اوس وه چې څنګه هغه ټانګه پرانیسم یاره ګوره دی ته به وایي او سپی به راکوي وی بلکل یاره لره پکې که نه پخوا به یې دا سپي لکه هسې ورکول یارانه کې خو چې هغه یې چای مې راړم یې ته ورته خبره وکړه که نه حساب دلیل به یاره یو سپی ورکوي وی شپږ واړه خو دې بوځي. مې نه یاره شپږ واړه نه دکه یو سپی به راکوي وی دا کونتر او مې دا بیا د نوم کونتر دی وی مې زه دې به راکوي وی دې مه بیایه مې ولې وی دې ساوري وایي. مې که ساوري وایي خو زه به دې بیایم. بس ورځ چې سهار شو روزي خان وایي زه را پرانیزه مې ته وکړه یاره ښه درته پته چې زه د سپو نه یارېږم ورشه را پرانیزه دوه ډوره وورته غټه پټه وورته ټانګې سره وتړ تر سوابه یې راوستې هغه له اوس ګیره نیسم یاره دا را سره تر ځای دې ورځ وایي طلاقي به یم که در سره یو قدم لاړ سپی مې پرانیست یاره چې مې کته نو اوس د بیشا ګاډی راغی دا اتحاد ګاډي و هغه ته وایم یاره دا خو را سره بوزه کلي ته تا ته وی پته نه ده لالا چې سپي بند په ګاډي کې مې زه وی بند من څه کوم سړیه پردی سپی ده مې هله رانه به وتښتي وی زه داسې د دې تاڼې نه کته لاړ شه نو وی بیا به یې راوخېږي بې غذا نو پله چې زه رالم ګاډی راغی چې څنګه وختم ګاډی ته ښه مزېدار دا سپی راوښوته وروستي سیټ کې کېنه اړه کې وام د همغه لاهور پنډای ته به خامخا جنګ له بوتلې ځکه د سیټ عادت دی لکه تصور کې ښه ساتم چې زه دې ته رالم راکوز به که د ګاډي یو وایي او سبزري خبره وه روان وکړه یار ډېره سوم یاره چې ویې تړم چېرته رانه ونیته سپی مې راورس بیکیانې سره مې وتړ اوس ماسخوتن مې زنځیرونه اچولي دي ناوخته غوندې کې ټیم واورئ ګوره ټوله ځیر یئ هسې نه چې زه نیمه دا سپی چېته پرانیزئ نو مور مې ویل ولې بچې مې دې ساوري وایي علاوه د بندیانو نه ساوري وایي چېته هسې نه چې زه نیمه ما له لین دین جوړ کړي نو وی دا دوره بد سپی دی بچې څه له راوست من خواجزان یو چېته د تورې څنګلې پیل لاله جوړ اوس په دقه تصور کې مو همځکه څوک یې غواړي ور پې کړم رښتیا څه نه چې د زمیندارو ساوري ځي ته به چا سره جګړه کې په دقه تصور کې زړه مې ته لوی که دی که یاره زمونږ په ګاونډ باندې کویدن وه خو چې سکه مکه وشوه د شربت نو موږ ته هم نو خبره د 2 میله ټوپک ډډ ډډ سره هغه دواړه ډوره وشلوله وکته کوز نشي وباچی چې او دغه ټایم کې چیچي واو دای ته چې کوم کته کوز نشي وباچی چې امور کای ویله تاسو سره خو عادت ته او عادت نور خاطر طرف ته د من ګاونډیانو سپی خودرونو چې چاله را ټوپې کنو پاسو نور سید کاته را په کویلې تخته نیسي د کونتر ایدا کونتر کوی ته نه ایدا را کوشي خدای پاک د لویا پاته اور مې کوی په کیږي با کوی دا خاطر نه تاسو کو دا شور شار جوړ شو دا شام ګاونډ او چلے څه چلے لاله هغه سپی کوی ته پریو دا به څنګه راخلو پیړی شته پیړای نه ولا کې بلوي جوړه کړ ساده چې لوډا وتر کتا لاټینې پکې وتر چې کتا کوشرو را سم لکه د باندیانو ورته راخو پوه شي چې اوس مرم هغه دا غړوم کول انو بد راوتو لینو کو خراب
اوس چې یو ګاز فاصله کې راولي نو دی وایي دمه وکړئ هغه کافر درون یو نیم ګاز فاصله کې چې هغه شنو په خپله چې شرات کړو نو موږ په شا لړو بس ور لرې وتښتو چې وتښتېد نو ما ته کړو وایي زه نه ورپسې مې چې مې وچیچي دې وخت غوښه کچي چې یو میاشت بعد را باندې هغه مالک پېښ شوی سپی خو دې کابو نه کړم سپي خو راله لویه زنا کرلې وایي ولې مې د ګاونډیانو لنګه میخه راتله د ښکر نه ونیسه چټې ته ښکر ویاسته هغه مې والا پیټي